زما یقین دی چې دا بیگ به تا نه کتلی. دا بیگ زما مخکې کولو کا او وګوره چې دې کې څه دي. دا ستا یو امتحان و. اوس به ته ماله کار کې. ټیک ده صاحبه بس ماله لږ ټایم راکه چې زه پې سوچ وکم. دا نشې نه دی وروره، دا خو دوایي ده. دا څه دي؟ دا زه څه وینم؟ بیا په هغه ماښام د ګلرحمان ښځه کور کې ناسته او د ګلرحمان انتظار کوي چې خدای خبر ګلرحمان چرته لاړو. ده خو ماته څه ونه وی او غیب شو چې په دې وخت چرته لاړو خدای خبر. دا ځان سره دا سوچ کوي چې دې کې ګلرحمان کور ته را رواني او دې هلته هر څه وویني. ګلرحمانه چرته تللی وي؟ دا ته کوم ځای غیب وي؟ ښځې ما چې څه ولیدل هغه زه تا ته نشم ویلی. ډېر عجیبه کار وشو. ولې څه چلو شو ما ته ووایه، ته چرته تللی وي؟ ګلرحمان ولګي او ښځې ته ټوله کیسه وکړي چې هلته دې څه وویني. دا سوی ګلرحمانه اوس په څه کوو؟ دا خو ډېر خراب خلک دي، هسې نه تا ته څه نقصان ورسوي. څه ووایم ښځې، هلته اشرف هم لګیا و کار یې کو. دی ورسره هم ملګری دی او ما خو د تاجبر کاکا زوی ولیدو چې مړ یې کو، خو ما ته سم ښکارېدو نه. کیدای شي هغه بل څوک و. ګلرحمانه خو دې دي کې چې بل څوک وي. کني بابا خو به د خفګانه مړ شي، دغه یو زوی دی. او که نه ښځې زه به سهار له ورځم هوټل جایزه به اخلم چې څه شته که نه. اوس ته روټۍ روړه چې وخورم بیا وده کېږم. ګلرحمان چې ښځې ته خبرې وکړي نو ښځه یې هم پریشانه شي. په سهار له د بابا زوی د هغه د هوټل مخې ته مړ پروتي او دا دلته اشرف روړی وي او د کلي خلک ورته راټول شوي. دغه ټایم بابا موټل ته راشي او دی چې خپل زوی وویني نو د خپو نه ځمکه وتښتي. بابا ته ډیره غټه صدمه ورسي ولې چې دا د دی کې یو زوی وي. دغه ټایم ګلرحمان هملته تیزۍ سره را رواني ولې چې دیم ځان خبروي چې هغه هلک په ریشه د بابا زوی دی او که نه. دی چې هوټل ته راورسي او د هلک وویني نو ډېر کبرو شي. هله دا خو په ریشه د بابا زوی دی، یعنی زما شک صحیح و. یاره ډیر ښایسته ځوان دی، خدای خبر چې ده سره به د چا دشمني وه. نن سبا خو چاته دام پته نه لګي چې زه چا مړ کړم او پسې یې مړ کړم. یاره ګاونډیه دې مې بله ورځ په نشو لیدلی و، هلته ځنګل کې پټ ناست و. ما ډېر منې کو خو منې نه شو. په دې کلي کې څه ډېره عجیبه لوبه روانه ده. څه ووایم یاره، موږ سره اوس خپل غم دی. د دې مسلې به څه حل روباسل غواړي ځکه چې زموږ هم بچي شته. ګلرحمان ته د هر څه پته یي خو دې وخت کې دې ځان غلی کي او غږ نه کوي. دی خو هغه غونډه دیره کې ناست وي او هلته اشرف هم وي نو دا غونډه دی چمچې ته وایي هلکه هغه مړی ملته وغورځه که نه، د کلي د خلکو څه پوزیشن دی؟ نیکه مړی خو ما و اشرف هلته هوټل سره وغورځه خو له د خلکو خبر هم نه دی اخیستی. دا کلی ما ته سم نه دی معلوم. ښه ټیک ده ورشه معلومات یې وکړه او د هغه ګلرحمان څه حساب دی؟ هغه خو اوسه پورې رانغې. د هغه خیر خبر واخله، هسې نه د کلي نه وتښتي. نیکه ګلرحمان خو زه پیژنم، هغه زما کلیوال دی. هغه کو زه دلته ولیدم نو ما ته به غټه مسله جوړه شي. مسله جوړولو نه مخکې به ما
ما غله بندوبست کړی وي د هغوی نه ته بېغمه شه ته په خپله ورشه او معلومات یې وکړه چې د هغه ارادې څه دي که ارادې ټیک نه وي چې بیا ورله زه غم وکړم ټیک د نیکه د کلي خبر به مو اخلم دا هلک ما پیژندو او ما ته پته ده چې غم والا کور کم ځای دی زه ورځم بیا تاسو له خبر راوړم اشرف چې د ګل رحمان نوم واوري نو د سره هم غم شي او دی ورپسې کلي ته لاړ شي دی خوا ګل رحمان راغلی وي د بابا کور ته او څه کسان نور هم دعا دپاره راغلی وي نو بابا ډیر زیات خفه ناست دي زما د ګل په شان زوی یې مړ کو زما خو دغه یو سهاره وه ټول عمر مې چا سره زیاتې نه و کړې نه مې جنګ جګړې کړې وې او بیا مې چېرته پټ دښمن راووتو او زوی یې راله مړ کو بابا حوصله وکړه ولې چې زوی دې اوس واپس نشي راتلی چې هر چا وجلې دی ډېر زر به راښکاره شي اوس کو راښکارم شي نو زه به یې څه وکړم زما خو چا سره د دښمنۍ وس نه کیږي یاره د بابا زوی ما یو څو ورځې مخکې په نشو لیدلی و هغه روان ګرځېدو په نشو راوړېدلی و ما په دې خپلو سترګو لیدلی و ما وې زه بابا ته ویم خو بیا مې وې هسې نه کور کې ورته شر جوړ شي او که نه د لیاقت حاجي صاحب زوی مړومبې په نشو راوړېدو او بیا غیب شو د هغه خو اوسه پورې پته نه لګي چې څه شو څه ووایم زه خو د هغه په دې حرکاتو نه یم پوه شوې ما ته خو پته نشته چې هغه نشې کم ټایم شروع کړی وې که ما ته پته وه چې هغه روان ګرځي نو ما به منې کړی و بابا ځان له ډېر زور مه ورکوه بس صبر وکړه او خپل هوټل ته کار له راځه ګل رحمان د هر څه نه خبري خو دی غږ نه کوي ولې چې دته یې د انجام پته یي بیا باراني او غونډه خپلو ټولو کسانو سره خپله دیره کې وي دلته اشرف هم راغلی وي او د غونډلې خبر روړی وي اشرفه وایه څه خبر دی راوړی دی د کلي څه پوزیشن دی ما ته ووایه نیکه کلي کې ډېر درز غوبل جوړ دی د بابا د زوی د مرګ ټول کلی راپار کړی دی خلک ډون لګی چې دا خیر څه روان دي پرېږده چې دا خلک دغسې پریشانه وي چې څومره خلک یره کې وي او پریشانه وي ما له دومره خوند راکوي نیکه زه ستاسو نه یو تپوس کوم خو ګستاخي دې ما بي تاسو هغه هلک ولې مړ کو هغه خو تاسو له پیسې درکولې د هغه مرګ سره خو کلي کې غټ غوبل جوړ شوی دی دغه زما د کار سړی نه و ما هغه له مال دې دپاره ورکو چې هغه پې د کلي نور ځوانان راواړئ خو هغه مال په خپله استعمالو او مخکې نه رسو او داسې کس زما بلکل نه خوښ نیکه نو خبره خو د پیسو ده کنه او پیسې هغه درکولې مال یا هغه استعمالو یا نورو خبره خو یو راځي خو زه دا کار د پیسو دپاره نه کوم زما مقصد بدل دی او هغه دا چې زه به د دې کلي دا ټول ځوانان په نشو راړم چې کله دا ټول ځوانان نشایان شي نو بیا به پې نشه بندوم تر دې پورې چې هغوی به زما هر یو حکم مني بیا چې هغوی ته زه څه ویم هغه به مني دا ټول کلي به زما غلام شي نو نیکه په دې تاسو ته څه میلاویږي د دې خلکو ازادي تاسو ته څه وایي ته په دې خبرو نه پوهېږې خو ته داسې وکړه چې عمره د مال سپلایي بنده کړه ولې چې ټول کلی خبر دی هسې نه ګیر شي ټیک د نیکه چې څنګه ستاسو خوښه وي د دې غونډۍ ارادې ټیک نه وي دی په غټ پلین دی کلي ته راغلی وي دی خوا د اشرف کور ته یو هلک راخطایي کم چې اشرف په نشو راړولی وي او دته اوس نشه نه میلاویږي دې ټایم کې اشرف کور کې نه وي نو د هغه ښځه ورله ورشي څوک یې زه د اشرف ملګری یم هغه ته اواز وکړه اشرف کور کې نشته وروسته ورپسې راشه زه بیا وروسته نشم راتلی ماله تې مال راوباسه ما سره مال ختم شوی دی د څه مال او ته څوک یې تا ته ما ونه وې چې
اشرف کور کې نشتا شابه زر تخته زه به تر هغې نه ځم تر څو چې ما ته مال نه میلاو شوی یا اشرف ته آواز وکړه او یا تې ماله مال راوباسه ما ته د مال پته نشتا او شابه زر ځکه نی خلک تر ماندې راټولوم د هلک نشي خراب کړي وي نو صبر نشي او بس کور ته وردن نشي. څوک یې لکه دننه څنګه راغلی شابه وځه اشرفه د هلک د اشرف په عزت باندې حمله وکړي. ګرانو کتونکو اوس به مخکې څه کیږي دا به ګورو بل اپیسوډ کې. هغې پورې موږ سره اوسئ. ډېره مننه.